السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو یو دارکم اپلیکیشن در وښیم چې تاسې به ټول حیرانه کړي. نو ملګرو دغه اپلیکیشن چې ده د دې په ذریعه سره تاسو کولی شئ چې خپل موبایل الټه واړوئ، یعنې دا رقم به یې کله چې موبایل چپه نیولی او په هغه کې به خپل کار کوئ. نو ملګرو دا ډېر ناولده اپلیکیشن ده. نو ملګرو له موږ سره ویډیو تر پایه وګورئ او که مې چیرې ویډیو خوښه شوه ویډیو سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او له هغه رقم چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ټولو مخکې تاسو ولاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې یو اپس ده د سکرین روټیشن کنټرول په نامه ده. ملګرو دغه اپس تاسو دلته وینئ چې د سکرین روټیشن کنټرول په نامه ده. دغه اپس به تاسو څه کړئ له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله چې دغه اپس تاسو ډاونلوډ کړئ تاسو ګورئ زما د موبایل چې کوم سکرین ده تاسو یې وینئ ټوټل رسته ده، ټوټل سم ده. نو ملګرو اوس که چیرې تاسې دلته راسئ سکرین روټیشن کنټرول ته، نو اوس ما په دې باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګوره اول اپشن د کلوز هغه اپس بیرته څه کړئ بندوئ او د هغه رقم بیرته که چیرې تاسو خلاص کړئ دا پورټریټ. ملګرو پورټریټ دغه کم پورټریټ تاسو وایي دا سستۍ موبایل به دی کله سم سي، یعنې الریډي سم ده. که چیرې تاسې لینډسکیپ کوئ ملګرو اوس ګوره ما لینډسکیپ والی نو هغه موبایل چې کوم ده هغه الټه واوښتی. اوس د موبایل دی ده کله سکرین چې چپه واوښتی. ریمو لینډسکیپ ووه کوم لینډسکیپ چې ستا اړولی د هغه بیرته دی چې کړي خپل حالت ته وړي. بیا د هغه رقم ملګرو که تاسو راسئ بیرته زه پورټریټ ومه پورټریټ چې وایي هغه به ملګرو بیرته سکرین رسته سي، یعنې جګواله ته به واوړي. بیرته که د پورټریټ والی دا بیا الټ اړئ. زه رالم بیرته مې پورټریټ والی ګوره دغه رسته سو. که د لینډسکیپ والی دا ملګرو دا رقم په سایډ اړئ، موبایل به دی کله هغه کمپیوټر ته ستنه سي، یعنې په سایډ باندې به وي. او که د چیرې ریمو پورټریټ والی پورټریټ ختموي او د هغه رقم که د ریمو لینډسکیپ والی بیا لینډسکیپ ختموي. ګوره ملګرو اوس موبایل چې هغه الټه ده نو بیرته زه دلته راځم ریمو لینډسکیپ هم ومه لینډسکیپ هم زه چې کوم ختمومه. ملګرو دا دواړه ما ختم کړلو. اوس که ملګرو دلته تاسو راسئ یو اپشن ده بل تاسو یې وینئ چې د دغه په نامه ده، تاسو دا کلیک کوئ ګوره یو بل اپشن ده ملګرو د اټو په نامه ده. کله چې تاسو دغه اټو والا کلیک کوئ بیا چې څه رقم سکرین ته یې نیولی د موبایل سکرین څه رقم تاسو نیولی هغه به هغه رقم وي. ګوره ملګرو اوس سکرین چې دا سیده سو، یعنې ما موبایل سیده نیولی ده. اوس که چیرې زه موبایل په سایډ کړم موبایل به دا کوم دغسې ده سکرین چې دا الټه واوښتی. نو د هغه رقم ملګرو تاسو کولی شئ چې دا خپل سکرین چې کوي الټه واړوئ. هر رقم چې مو خوښ وي هغه رقم هغه تاسو چې کولی شئ اړولی شئ. بیرته که د موبایل رسته کوئ کم سکرین چې ده هغه به بیرته رسته سي. نو ملګرو په دغه دا ډېره اسانه طریقه ده چې تاسو کولی شئ چې د موبایل سکرین بدل کړئ. نو هر یو چې مو خوښ هغه تاسو چې کولی شئ ملګرو په لګولی شئ. دلته راځه ملګرو ما لینډسکیپ ولګوئ. نو کله چې تا لینډسکیپ ولګئ ګوره ملګرو اوس به تاسو په بیک باندې کلیک وکړئ له دې به ولاړ شئ. کم موبایل چې و هغه کم سیسټم چې ده هغه اوس لینډسکیپ غوندې سو، ټوټل سیسټم یې څه کړئ بدل کړئ. نو ملګرو اوس تاسو په اسانه طریقه سره کولی شئ چې دا خپل موبایل کم سکرین ده هغه الټه واړوئ. نو ملګرو دا یو ډېر ناولده اپلیکیشن و. خدای دې وکړي ستاسو به زموږ ویډیو خوښه سوې وي. نو که ویډیو مې خوښه سوې وي ویډیو لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ. او که تاسې هر ویډیو ته ضرورت لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. او ملګرو که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.